دی به سپارل به نه کوي، دی به راځي نظام کابینه به جوړېږي، حکومت به جوړېږي، د کوزي پښتونخوا بر پښتونخوا ټول پښتانه به سره یوځي او پښتانه د کوزي پښتونخوا پښتانه خو دا مني چې مشري به د بر پښتونخوا او د هغې په ځکه هغې وایي دا زمونږ مور ده او دا خبره ما تاسو بار کړې چې دا خبره ما ته خپله محمود خان اڅکزي کړې ده چې فاطمي صاحب که یو پښتون هغه ژوندی هغه به زموږ مشري کوي. دا د محمود اڅکزي خبر وه په 1998 کې دا خبره یې ما ته کړې ده. په دغه لندن کې خپل کور کې ډوډۍ کړې وه، زه یې غوښتی وم او دا خبره یې ما ته هغه وخت کې کړې ده. نو په دې اساس باندې دغه به ستونزه نه انشاءالله چې دا کېږي، دواړه به سره یوځای کېږي او لوی افغانستان به جوړېږي. او د تاسو ګورئ چې پښتانه اوس دا د دغې جرګې کې تاسو شعارونه وګورئ، لر او بر یو افغان شعار ورکول کېږي. نو دا لر او بر یو افغان خو معنی دا ده چې دوی ټول لوی افغانستان غواړي. لاین کینګ 3401 وایي چې په پاکستان کې د ټپي غځول د ترکمنستان کار دی، دا د افغانستان مربوط نه دی، تاسو باید په دې پوه شئ. دی ماته لیکلي چې ته یعنې په دې نه پوهېږي او په پاکستان کې د ټپي غځول د ترکمنستان. وروره اشتباه ستا ده، غلط پوه شوی. د ټپي غځول په پاکستان کې د ترکمنستان کار نه دی. دا قرارداد چې دی دا کنسورشیوم بین المللي دی. د لایسنس چې دی د امریکایي د امریکایي دغه د لایسنس لاندې دی او هر مملکت د خپل سهم آبادی وکړي. ترکمنستان به زموږ تر سرحد مسؤلیت لري، افغانستان تر چمن مسؤلیت لري، پاکستان د چمن نه تر هندوستان تر سرحد او هندوستان تر خپل فاضل الله کا پورې د مسؤلیت لري. او دی کې دا 14 میلیارډ ډالر باندې دا پروژه ده. 4 میلیارډ دغه ملکونه خپل د بجټ نه بلګي، 10 میلیارډ به ایشین بانک ورته ورکوي. نو په دې اساس باندې دا په دې رقم ته کېږي چې دا پیسې د ایشین بانک ده، سرمایه ګذاري آبادي په خپل په سیمه کې هر یو مملکت کې. ترکمنستان د هیچ مسؤلیت نه لري او نه افغانستان د چا مسؤلیت. افغانستان خپل مسؤلیت لري، ترکمنستان خپل، پاکستان خپل. خو پاکستان ماته سوی چې هغه په دې شی ونه کی چې هغه نه غواړي چې افغانستان هم دې نه ګټو چې ته کې هندوستان هم نو خپل په ځان باندې ظلم کوي. په فارسی کې متل دی وای نه خود خورم نه بدیګران دي هم پرتاو کنم ګرګا خورت یغورځي چې لیوانی وخوري خو خپل تینه ګټه نه اخلي. او د افغانستان لپاره ګټه ماته ویلي چې دوه لوی ګټې لري، یو چې دا د 400 میلیونه ډالر نقد کال مونږ ته راکول کیږي، بل دا د 15 میلیون متر مکعب ګیس مونږ ته په دې کې مفت راکول کیږي چې مونږ کولای شو خپل فابریکې په فعال کو خلکو ته ورکو. او که بیا اضافي تینه مونږ اخلو د پایپ نه مونږ هم تینه اخیسته شو. دا څه نه ده ځکه دې کې ګیس ډیر دی، 30 میلیونه متر مکعب ګیس دی. نو دا زی او دا به د دیش کالو پورې بزي. په اولو کلونو کې به مونږ ته 15 میلیونه راکې، بیا په اخرو لاسو کلونو کې بیا مونږ ته 10 میلیونه متر مکعب راکې. په اولو لاسو کلونو کې 15 دی، بیا په دویمو لاسو بیا په دریمو دیش کلونو کې دا دیش کلن پلان دی. په دیش کالو کې دا کې په اخرو لاسو کالو کې بیا مونږ ته 10 میلیونه متر مکعب راکې. نو دا هغه ټوله احصایه ده. محمد افغان 82 وایي د ډیورن معاهده چې دا په 1903 کې پای ته رسیدلې ده. او وروره په دې کې کوم چون اول خدای مایده امضا شوی نه ده. دویمه دا ده چې د مایده کې میاد نه دی لیکل شوی چې نه نوي کاله. خو نړیوال اسلوب دادی چې یو مملکت یو ځای چې ته قرارداد کوي یعنی په لیز باندې ورکوي یا په هایر باندې ورکوي یا په امانت کې ورکوي، نه نوي کال لپاره ورکول کیږي. په دې اساس باندې دې ته ازمپشن وایي، یعنی تصور دا کیږي دا نه نوي کال او دا تصور په دې باندې کیږي چې د بنکاک مسله او د افغانستان مسله د انګلیس سره یو وخت امضا په حساب ده. که امضا نه و انګلیس وایي چې امضا و، نو که هغه بیرته خپل راغل چینایانو ته وسپاره، خپل دغه اوس چې پادشاه دی چال چې هغه وخت شاهزاده راغی بنکاک چین ته وسپاره، نو په هغه کال کې دوی باید افغانستان ته د خوره سپارلای وي نه سپارله. نو په بنا دا د نه نوي کالو لیز حساب باندې حسابيږي. په هغه سره د 1903 تر 1903 پورې هغه د سلکاره پوره کېدل. نورانی یو څل دي شوي چې روسیې چې کوم پاکستانی جاسوسان نیولې دي لدې سره به پاکستان اړیکې جنگ خاطر لاړ شي. نه جنگ ته نزي، په دې استخباراتي مسله باندې جنگ نه کوي، مګر هم دومره دي چې اړیکې خړې کېږي او بل اعتماد کمیږي او پیږي چې دا ما سره د دوستۍ لمن وهي خو اصل کې دشمن دی. په دې اساس باندې دا بیا منفي اغیزه لري. هیله ده چې تاسو د پوښتنې ځواب مې درکړی او تر بل برنامه تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علينا الا البلاغ.